اقبال مومند صاحب لیکي چې یارانو د سرکشو احساساتو باوجود ژوندی وم د تیکه تیکه حالاتو باوجود یارانو د سرکشو احساساتو باوجود ژوندی وم د تیکه تیکه حالاتو باوجود او مونږ ټول عمر ملګري په اوږو وګرځول مونږ ټول عمر ملګري په اوږو وګرځول خفه دي د دې دومره عنایاتو باوجود او دې ښار کې دوکانونه دي بې شمېره د خوږو او دوی پکې ذوقه مخلي د شاتو باوجود مونږ چېرته په دې حال کې نه فریاد وکړو نه شور د هجر د دې تورو شپو میراتو باوجود مونږ چېرته په دې حال کې نه فریاد وکړو نه شور د هجر د دې تورو شپو میراتو باوجود او باران کې پې د خاورو کوټنۍ راڅڅېده باران کې پې د خاورو کوټنۍ راڅڅېده بېوسه وو یو پیر د کراماتو باوجود ما وبخو ما خوشی کړو قاتل زما د سر ما وبخو ما خوشی کړو قاتل زما د سر اقباله د پښتو د روایاتو باوجود مونږ زړونه ورکول څوک خریداره وکه نه وه پر هر سینه د چا په کاره وکه نه وه سړیه وطنونه خو دې ډېر ولیدل لاړې پیسه پکې د ډېرو خلکو یاره وکه نه وه په ما چې د ګولۍ راورولې نو قاتله په ما چې د ګولۍ راورولې نو قاتله زما د کلیوال در سره لاره وکه نه وه ادم خو ورپسې د خپله سره ماله تیر و درخو ورپسې هم په زړه بیماره وکه نه وه ادم خو ورپسې د خپله سره ماله تیر و درخو ورپسې هم په زړه بیماره وکه نه وه او قصه دې اورېده که نه تش سر دې خوځولو قصه دې اورېده که نه تش سر دې خوځولو اوږده نه وه خو صیبه مزیداره وکه نه وه بچیه چې بیمار به وې فریاد به دې کولو بچیه چې بیمار به وې فریاد به دې کولو بیبي به دې تمامه شپه بیداره وکه نه وه او اقبال مومند صاحب لیکي چې اقباله د دې ښار دې ولقوالو ته دې خیال و پیشو پکې پپیو څوکیداره وکه نه وه پر هر سینه د چا په کاره وکه نه وه مونږ زړونه ورکول څوک خریداره وکه نه وه چې ستا د حسن او جمال خبره هم نه کوي چې ستا د حسن او جمال خبره هم نه کوي اوس به سړی ګینې مثال خبره هم نه کوي مونږ په هغو یارانو ټول عمر لملا تړلې مونږ په هغو یارانو ټول عمر لملا تړلې څوک چې د تورې او د ډال خبره هم نه کوي او دله د کمې بې ننګۍ په سر سزا ورکوي دی خو په ضد ستاسو د خیال خبره هم نه کوي هغه په شته جاګیر کې یو موټی غنم نه مومي هغه د خپل نیکه د مال خبره هم نه کوي هغه په شته جاګیر کې یو موټی غنم نه مومي هغه د خپل نیکه د مال خبره هم نه کوي او دا جادوګر زمونږه هسې په اعصابو سور دی دا جادوګر زمونږه هسې په اعصابو سور دی دا جادوګر څه د کمال خبره هم نه کوي
او زما کمره کې یو تصویر دی شونډې نه پرانیزي تش لګېدلی په دیوال خبره هم نه کوي. اقبال مومند صاحب لیکي چې په خپل بیان کې یو سړی غلطېدو ویل یې په خپل بیان کې یو سړی غلطېدو ویل یې دومره مغرور دی اقبال خبره هم نه کوي. د زلفو غر دی په مخ خور ښه نه دی د زلفو غر دی په مخ خور ښه نه دی په زړه بیمار یم مال زور ښه نه دی اوښکې د نورې زړه ته نه رادرومي اوښکې د نورې زړه ته نه رادرومي د سمندر په مینځ کې کور ښه نه دی او رقیب زما غوندې مین دی په یار رقیب زما غوندې مین دی په یار دا یو انداز یې ښه دی نور ښه نه دی او زما په درد ما سره سمه جاړي زما په درد ما سره سمه جاړي دا یو عدد زما د مور ښه نه دی او دا په ماحول چې خاموشي خوروي ډېر ترې یریږم دا شور ښه نه دی. او اقبال مومند صاحب لیکي چې اقباله دا خو به منې چې ژوندون اقباله دا خو به منې چې ژوندون په غر کې ښه دی خو پیغور ښه نه دی.